نو د سیرت علماء لیکلي دي چې د نبی کریم صلی الله علیه وسلم په سیرت باندې انسان هغه وخت کې پوهیږي او هغه وخت کې دې ته ډیر خوند ورکوي کله چې دې د جاهلیت تاریخ وپیژني. یعنی کله چې هغه اوږد تاریخ د عربو، د یهودو، د نصاراو، د انبیاو قصې چې هغه تعلق د سیرت سره لري، هغه چې کله انسان وپیژني نو به د هغې تیارو پسې رڼا راتلل، د هغه جهالت پسې وحی راتلل، د هغې ټولو بدیو پسې نیکي راتلل، رسول الله صلی الله علیه وسلم را ظاهرېدل او د هغه غلطو رسمونو رواجونو ماتول، هغه تیارې هغه شرکیات ختمول، د تیارې پسې رڼا راتلل. نو دا به انسان ته ډیر ښه معلومیږي. نو کله چې هغه اوږد تاریخ د جاهلیت د عربو بیان شي، ځکه کله چې ته د یو انسان ښهوالی بیانې او د هغې نه مخکې چې کومه بدي وه او بدي شوې وه هغه ته نه بیانې، هغې باندې خبر نه یي، نو دغه د دې انسان دا ښهوالی ستا په زړه کې ډېر نه کښېني. کله چې هغه مخکینی بدوالی ته وګورې چې د دې د راتګ نه مخکې څومره تورتم و، څومره تیارې وې، څومره ظلمونه، څومره جهالت و، ګوره شرکونه به کېدل، زناګانې به برې راست کېدلې، جنکۍ به ژوندۍ په ځمکه کې دفن کېدلې، هغه ظلمونه به کېدله. نو کله چې رسول الله صلی الله علیه وسلم راغی هغه ټولې تیارې ختمې شي. نو کله چې موږ هغه تاریخ ته لږ نظر واچو، هغه تاریخ وګورو، نو بیا د رسول الله سیرت موږ زده کړو، دا وپېژنو، نو دا به د انسان په زړه کې نور هم د رسول الله سره محبت زیات کړي.